د دې اچانک رنګ راتلو سره زه دومره زیات ګډوډ شوم چې والله ولوګه راته ولګېده نو بس په بازار کې مې ځلوبۍ راواخیستم مال چې دا ورته وخورم بیا به ګورو. سلامونه ټولو یاران دوستان ته. نن چې څنګه په کار کې لګیا وم نو چې اچانک شانته کې راته رنګ رالی بس زر مې د ملګري ته ویل چې یاره ته خپل موټرسایکل سټارټ کا. نو هغه ماته ویل چې یاره ولې؟ ما وتل بس موټرسایکل سټارټ کو ځان د تقریبا د کالوشا طرف ته روان کا. نو هغه ماته ویل چې د کالوشا په کوم ځای کې د ما ویل زر درته لاره ښیم د ځایونو نومونه رالی نه راځي خو زه درته لار ښیم. بس د هغه ځای نه ډایرکټ راووتلو بس د موټرسایکل باندې کېناستو په دې غټ روډ باندې روان شو چې کله د درګۍ بازار ته راورسېدو. نو تاسو لیدی شئ چې ګرمي دومره زیاته ده چې دا سړک مکمل مخ سیږي مخامخ تاسو لیدی شئ چې هسپتالونو کې دوکانونو ته. خو دلته کې دې هسپتال طرف ته مونږ ځکه راتاو شولو چې دلته کې زمونږ د دې کس سره کار و. بس بیا د هغه ځای نه را روان شولو ډایرکټ پټرول پمپ ته. پټرول پمپ کې د خیره سره تیل میل واچول او واپس چې کوم دی د بازار په طرف روان شو. دلته کې د اتیانو روډ طرف ته راتاو شولو روان شو د کالوشا په طرف باندې. اوس په تاسو وایي چې په اتیانو کې کالوشا نو دا بالکل د لونخوړ سره نږدې راځي. خو د اتیانو په دې روډ باندې چې روان و ډېر ښکلی او ډېر زیات مزېدار روډ و چې خواوشا باندې ډېر ښکلي شینوالی و. دلته کې موږ دې بازار ته راورسېدو. اوس دا بازار چې چا لیدلی کمنټس کې راته نوم وویل ځکه چې د دې نوم ما نه راځي. بس په دې چوک کې څنګه راتاو شو په دې وړوکي نیر باندې مخ په وړاندې روانو. ما د ملګري ته ویل لاره درته معلومه ده که نه؟ هغه ویل چې یاره دلته کې خو زه راغلی یم ما پکې ډېر د سولر سیسټم یې لګولي ځکه چې دی په خپله د بجلۍ کار هم کوي. د کالوشا لارې د چې کله راتاو شو دا لار په دې ځای کې لږه زیاته ګډه وډه خو مخامخ غرونه نو د چې خاص خوند هم نه خو خیر بیا هم پکې څه نه څه شینوالی و. تر دې چې موږ هغه مالک ته رنګ وکړو هغه ځای ته راورسېدو. موږ ته ویل تاسو د دوکان مخې ته کښېنئ. دوکان مخې ته کښېناستو او دا د هغه کار و چې د دې لپاره موږ ته رنګ کړی چې تاسو راشئ زما دا کار وینئ بیا چې خبره وکړو. نو موږ ول کار ولیدو به د هغه سره د خیره سره خبره وکړو. د هغه ځای نه واپسي وکړه د دقې لپاره یې موږ ته رنګ کړی و. نو ما دلته خو دومره عبادت راغېسته مسلمانه. بس د شیرګړ بازار ته راورسېدو. دلته کې زه وږی شوی وم نو ما ویل راشه لږ ځلوبۍ راولې. ځلوبۍ مې راواخېسته او خوراک مې شروع کړو چې ډېرې زیاتې مزېدارې او ډېرې زیاته خوندورې وي. تر دې چې په ځلوبۍ مې خوړلې موږ کلي ته راورسېدو. دلته به زه خپل ولاګس ختم کړم. ملاویږو را روان